سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پاپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن بیا په 11 ټولګي کې تاسو ته د پارابولا موضوع تشریح کوم. د پارابولا تعریف مې ویلی و مخکې، هغه تاسو ته مې تشریح کړی، په ویډیو ډول مې تاسو ته ښولی و. نن غواړم د پارابولا د ګراف مختصات او معادله تاسو ته تشریح کوم. که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسېږي نو لطفا افغان رای چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. نو راځو نن د خیره سره د پارابولا د ګراف مختصات درښیم. مختصات یعنی نقطې. کله چې تاسو مختصات زده کړئ بیا نو په سوال حلولو کې تاسو ته کوم مشکل نه وي. نو راځم د پارابولا د ګراف مختصات تاسو ته ښیم. دا د وضعیه کمیت سیستم دی. وضعیه کمیت سیستم دی چې یو افقي محور یې د ایکس زبر محور په نامه یادېږي. ایکس زبر معنا د ایکس منفي خوا، بل بیا د وای زبر معنا د وای منفي خوا. زه غواړم چې تاسو ته په دې کې اوس د پارابولا ګراف مختصات تشریح کړم. لومړی داسې پارابولا چې مثلا خوله یې د ایکس محور ته خلاصه وي. داسې پارابولا غواړم تاسو ته یې وښیم چې خوله یې د ایکس محور ته څه شوي خلاصه وي. اوس مثلا دا د پارابولا یو شکل دی. تاسو څنګه کولی شئ د دې د محراق یا موجه خط ځینې شیان چې دي هغې ته څه وټاکئ. داسې خبره ده. په پارابولا کې د محراقي فاصله تر محراق یا تر مستقرې نقطې چې کومه فاصله ده دا موږ په څه شي سره ښیو؟ په پی سره. په بیضوي کې د محراقي فاصله په سی باندې ښودل کېدل، مګر په پارابولا کې د محراقي فاصله په پی ښودل کېږي. نو اوس چې تاسو کله د محراق مختصات جوړوئ، د محراق چې دی دا د ایکس پر محور وال شوی فاصله لري. نو د ایکس پر محور د پی په اندازه فاصله لري، ځکه ایکس ته د پی په اندازه قیمت لیکو. اول همیشه ایکس، دوم همیشه وای لیکل کېږي. نو د ایکس پر محور د پی په اندازه فاصله والي ده او د وای قیمت پکښې کې صفر دی. نو که هغه پارابولا چې راسي د وضعیه کمیت په مبدا کې واقع وي، محراق یې وینئ چې خوله ایکس محور ته خلاصه شوې وي، نو محراق یې څنګه دی؟ پی او صفر. دا محراق سو. او پاته چې بیا دغه سو موجه خط. موجه خط ما تاسو ته تیر درس کې ویلي وه. موجه خط هغه خط ته ویل کېږي چې همیشه د پارابولا شاته واقع وي. همیشه د پارابولا شاته واقع وي. کله به د وای زبر له محور سره موازي، کله به د ایکس زبر له محور سره موازي. ښه، نو که ستاسو یاد وي د پارابولا په تعریف کې مې ویل که دغه مرکز څخه دغه محراق څومره لرې وي، د مستقر نقطه څومره لرې وي، له دې خوا څخه به هم دغومره لرې وي. معنا هغه فاصله که په پی وښیم دا به هم په پی ښیم. دا دواړې فاصلې باید عیني فاصلې وي، خو صرف هغه شی طرف ته مثبت لیکل کېږي، چپ طرف ته بیا منفي لیکل کېږي. اوس نو راځو دا موجه خط دی. خط خو داسې دی، ګورئ که چیرې نقطه یې ایکس وای دواړه لیکل کېږي، هم د ایکس قیمت هم د وای قیمت. خو که چیرې خط وي، موجه خط دی دا، نو یا د ایکس قیمت لیکل کېږي یا د وای قیمت لیکل کېږي. څنګه چې خط پر ایکس رسم سوی دی ځکه وای ایکس مساوي کېږي. ولې ایکس مساوي کېږي؟ ځکه خط چې دی هغه د ایکس پر محور رسم سوی دی، نو ځکه وایو چې ایکس مساوي کېږي په کوم قیمت سره؟ د منفي پی په قیمت سره. نو داسې پارابولا چې خوله د ایکس محور ته خلاص وي، راسي د وضعیه کمیت په مبدا کې واقع وي، موجه خط ایکس مساوي په منفي پی سره. نو د داسې پارابولا معادله، نو معادله یې داسې ده. نو د داسې پارابولا معادله دا ده. هغه پارابولا چې خوله د ایکس محور ته خلاصه شوې وي، راسي د وضعیه کمیت مبدا وي، معادله یې داسې ده. وای مربع مساوي کېږي په 4 پی ایکس سره. دا د هغې پارابولا معادله ده چې خوله د ایکس محور ته خلاصه وي او راسي د وضعیه کمیت په مبدا کې واقع وي. اوس راځو دې کې دوه حالته موجود دي. که چیرې د پی قیمت لوی له صفر وي، د پارابولا خوله شی خواته خلاصیږي. ګورئ
که د پی قیمت مو پیدا کړي په سوالو کې بیا د خیر سره واضح کوو که د پی قیمت لوی له صفر وي یعنی مثبت وي نو د پارابولا خوله د اکس پر محور شی طرف ته خلاصیږي هغه خواته خلاصیږي خو که چیرې بیا د پی قیمت که چیرې مو د پی قیمت پیدا کړي د پی قیمت کوچنی له صفر و کوچنی له صفر معنا منفي و نو په داسې وخت کې د پارابولا خوله چپ خواته خلاصیږي نو دا و د پارابولا د ګراف مختصات او ګراف کې مې درته وښول دا یې معادله ده که چیرې په دغه پارابولا معادله کې د پی قیمت لوی له صفر د پارابولا خوله د اکس محور چپې خواته خلاصیږي او که چیرې د پی قیمت کوچنی چې له صفر وي چې لوی له صفر وي خو ښی خواته خلاصیږي که کوچنی له صفر وي بیا د چپه خواته خلاصیږي نو په دغه ډول به تاسو د پارابولا مختصات چې کله تاسو زده کوئ بیا تاسو کولی شئ مثالونه یې په اسانۍ سره حل کړئ اوس راځم دا خو د پارابولا خوله چې اکس محور ته خلاصه وه اوس که چیرې د پارابولا خوله د وای محور ته خلاصه وي هغه به هم درته تشریح کړم نو راځم هغه پارابولا ګراف مختصات اوس درښیم چې خوله یې د وای محور ته خلاصه وي مثلا داسې ګورئ دا د وضع سیستم دی یو د اکس زبر محور دی د افقي محور ته د اکس زبر محور وایي او بیا عمودي محور ته د وای زبر محور ویل کیږي مخکې چې ما تاسو ته واضح کړل هغه داسې پارابولا وه چې خوله به یې د اکس محور ته یا ښی طرف ته یا چپ طرف ته خلاصېدله اوس که چیرې د پارابولا خوله مثلا د وای محور ته خلاصه شوې وي داسې یو پارابولا موږ ولرو چې خوله یې د وای محور ته څه شي شوې وي خلاصه شوې وي که چیرې د یوې پارابولا خوله د وای محور ته څه شي شوې وي خلاصه شوې وي ګورئ پارابولا دا خوله چې هر محور ته خلاصه سي هغه محراک هم پر هغه محور ورته واقع وي داسې محراکي فاصله هم پر هغه محور ورته واقع وي همیشه په پارابولا کې د محراکي وهل شوې فاصله چې ده د محراکي وهل شوې فاصله چې ده دا په څه شي ښودل کېږي په پی سره څنګه چې دغه فاصله د وای پر محور وال کېږي نو اکس صفر دی وای د پی په اندازه دی که اوس که چیرې فاصله پر اکس وال کېدلی بیا به مې اکس ته د قیمت لیکلی وای همیشه اول اکس لیکو بیا وای لیکو ولو که صفر وي که صفر نه وي نو د اکس همیشه د وای پر محور د اکس قیمت صفر دی د وای پر محور د پی په اندازه فاصله ده ځکه پی ورته لیکي دا و محراک او پسې مواجه خط همیشه د پارابولا شاته واقع دا پارابولا ده مواجه خط چې داسې د پارابولا شاته رسمیږي په دومره اندازه به شاته لیرې رسموي لکه څومره چې محراک لیرې دی د مواجه خط په همدغه اندازه سره لیرې رسموي ښه دغه ښی طرف ته فاصله په مثبت پی چپ طرف ته بیا په منفي پی لاندې په منفي پی لوړ مثبت څنګه چې اوس دغه مواجه خط پر وای محور رسم شوی دی نو ته به وایې چې وای مساوي کېږي پخوا خو پر اکس رسمېږي تاول اکس مساوي کېږي اوس مواجه خط پر وای رسم کېږي ته به وایې چې وای مساوي کېږي نو وای مساوي په څومره فاصله په منفي پی په فاصله سره ما تاسو ته ویل دا خط دی یوازې یا د وای قیمت لیکل کېږي یا که اکس د اکس ته لیکل کېږي مګم که نقطه یي محراک یو نقطه ده اکس وای دواړه به لیکې مګم که چیرې خط یي که خط پر وای رسم شوی ته به وای مساوي کېږي خپل قیمت ورته ولیکه که پر اکس رسم شو بیا به ته وایې چې اکس مساوي کېږي نو داسې پارابولا چې خوله یې د وای محور ته خلاص وي بیا فرموله داسې ده اکس مربع مساوي کېږي په 4 پی وای سره دا د هغه پارابولا معادله ده چې خوله یې د وای محور ته خلاصه وي اکس مربع مساوي کېږي په 4 پی وای سره اوس نو که چیرې داسې وي چې مثلا د پی قیمت لوی له صفره وي د پارابولا خوله لوړې خواته خلاصیږي که چیرې د پارابولا په معادله کې د پی قیمت مو پیدا کړي هغه لوی له صفر و او د اکس مربع موجود وي معنا وای محور ته خوله خلاصي اکس مربع نه خوله د وای محور ته خلاصه ده په دې کې د پی قیمت لوی له صفر موږ پیدا کړو معنا پارابولا خوله لوړې خواته خلاصه ده او کوم بیا چیرې د پی قیمت پیدا کړي کوچنی له صفر معنا منفي و نو د پارابولا خوله کښتې خواته
کښتې خواته خلاصیږي. نو دا و د پارابولا د ګراف مختصات. که تاسو غواړئ چې پارابولا په صحیح ډول زده کړئ، لومړی مختصات زده کړئ. د مختصات په زده کولو سره سوالونه ډېر درته ساده کېږي او اسانه کېږي. نو تر بیا مو په لوی الله سره سپارو. تر بیا ښې چارې. کوم مشکل وي تاسو کولی شئ موږ ته په ویډیو باندې هلته کمنټ کښېږدئ. موږ به انشاءالله ستاسو مشکلات ته جوابونه ووایو. له توجه څخه مو مننه.